سړی چې د یوازې د احادیثو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منکر نه دی بلکې د قرآن نه منکر دی د اسلام نه منکر دی د دین نه منکر دی خو صرف په خپل خوشوازی باندې خلق چې د ګمراه کوي او خلقو له دوکې ورکوي. یاد ساتئ مسلمانانو دا سړی چې د دین اسلام دشمن دی وخت په وخت باندې د خولې نه د کفر خبرې وځي د اسلام خلاف خبرې وځي د الله د کتاب نه خلق منع کوي چې دې کې تلاوت کې ثواب نشته دی او دغه رنګ چې ذکر او اذکار نه منع کوي ذکر چې دا نشته چې ته به چې یا الله یا الله یا الله دا ذکر چې نشته دی د دې نه انکار کوي. داسې نور اسلام غټي غټي خبرې او د رسول صلی الله علیه وسلم احادیث دا غینه انکار کوي هغه د پاره بانی ګوري او محدثین ته بدر دی وای کنزل کوي. نو یاد وساتئ چې دا سړی چې ډیر خطرناک دی او ډیر دروغجن انسان دی دوی اهم شی حقوق العباد دی اهم شی چې حقوق العباد دی نو بیا خو کفارو کې حقوق العباد شکنه نو بیا اغه ته بیا مسلمانانو وایا نه اول شی اسلام دی او سړی به مسلمانیږي په څه باندې لا اله الا الله محمد رسول الله باندې او کله چې سړی کلمه ووایي نو معاذ رضی الله عنه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یمن ته لاړ شه اول لا اله الا الله دعوت ورکا کدای اومنه بیا ورته د مانځه امر وکا کدای اومنه بیا ورته زکات امر وکا وګوره پنځه بنا د اسلام چې پاغي کې اول لا اله الا الله محمد رسول الله دی بیا د مانځه پابندي ده بیا زکات ورکول دي بیا چې د روزه نیسل دي بیا حج د بیت الله دی دا غچا د پاره چې طاقت دلاري ورلئی نو دا سړی وخت په وخت چې د ایمانیاتو نه منکریږي د قرآن نه منکریږي د احادیثو نه منکریږي صرف په خوشوازی باندې خلق گمراه کوي. نو الله رب العزت دې موږ او تاسو د فتنې نه وساتي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت